السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د ریزسټنس د اومز او واټ په رابطه باندې ده. دوستانو، کله چې تاسې په الکتریکل برېښنایي بند سرکټ کې ریزسټنس نصب کوئ، نو تاسې څنګه کولی شئ د ریزسټنس والیو یعنی اوم او واټ معلوم کړئ او د ریزسټنس د اومز او واټ معلومولو لپاره کوم فارمولونه دوستانو تاسې استعمالولی شئ. دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو، دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ تر څو د ریزسټنس د اوم او واټ د مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. مثلا دوستانو، لکه څنګه چې تاسې په دې شکل او ډایګرام کې وینئ، زموږ سره 9 ولټه سورس یوه بیټري ده او زموږ سره 2 ولټه LED ده. نو کله چې موږ دا 2 ولټه LED په 9 ولټه بیټرۍ باندې لګوو، نو په دې صورت کې LED چې ده دوستانو هیټ کېږي، شارټ کېږي، ګرمیږي او سوځي. نو موږ څنګه کولی شو د بیټریو LED ترمنځ اضافه ولټیج چې دی دا ډراپ کو تر څو زموږ LED په نورمال ډول باندې ولګېږي. نو موږ څنګه کولی شو د دې ویلیو مطابق دې ته اوم ریزسټنس ولګوو. د دې دپاره موږ فارمول لرو R مساوي کېږي د VS منفي VL سره او د دې دواړو حاصل تقسیمیږي په I باندې. یعنې دوستانو، ریزسټنس مساوي کېږي د VS د ولټ سورس سره چې دا د بیټرۍ 9 ولټه سره او منفي کېږي دوستانو د دې څخه VL یعنې د لوډ ولټ چې دا 2 ولټه دی چې دا د LED ولټ دی. دوستانو، نو کله چې د 9 ولټ څخه 2 ولټه موږ منفي کو، نو ډراپ ولټیج چې موږ ولټیج ختمولو ته ضرورت لرو هغه 2 ولټه دی. نو دا 2 ولټه بیا تقسیموو د LED په امپیر باندې. نو دوستانو، دلته په یاد ولرئ کله چې تاسې د LED او بیټرۍ د دواړو فارمول ته ورځئ چې د دې اوم ریزسټنس معلوم کړئ، نو اول به دوستانو تاسې د بیټرۍ LED امپیر چې دی چې دا 20 ملي امپیر دی دا به اړوئ دوستانو AC امپیر ته. د دې د اړولو طریقه دوستانو ډیره اسانه او سمپل ده. 20 ملي امپیره د LED به دوستانو تاسې تقسیم کړئ په 1000 ولټه باندې. کله چې تاسې دوستانو ملي امپیر په ولټ باندې تقسیم کړئ، نو د 2 ولټه LED امپیر مساوي کېږي د 0.02 امپیر سره. راځو د 2 ولټه LED او د 9 ولټه بیټرۍ ترمنځ چې کوم ریزسټنس نصب کېږي د دې فارمول ته اول R مساوي کېږي د 9 منفي 2 تقسیم پر 0.02 باندې. دوهم ډراپ ولټیج 9 تقسیمیږي په 0.02 باندې او اوم ریزسټنس مساوي کېږي د 3.5 اومز سره. نو دوستانو، تاسې کولی شئ د 9 ولټه بیټرۍ او 2 ولټه LED ترمنځ 350 اوم ریزسټنس نصب او کنیکشن کړئ. راځو څنګه کولی شئ د LED واټ معلوم کړئ. نو دوستانو، زموږ سره چې کوم دلته شکل دی او په دې کې ډایګرام دی، په دې ډایګرام کې دوستانو 9 ولټه چې دی دا ډراپ ولټیج دی، دا کم شوی ولټیج دی، ختم شوی ولټیج دی. نو دوستانو، د دې فارمول داسې دی چې واټ مساوي کېږي د ډراپ ولټیج سره چې دا 9 دی ضرب به کوي د LED ملي امپیر سره چې 0.02 دی. نو دوستانو، موږ ته د LED ټوټل واټ په لاس باندې راځي مساوي کېږي د 0.14 واټه سره. دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ریزسټنس په رابطه باندې وه. دوستانو، که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړی، زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. دوستانو، ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.